له نږدې 10 کلونو وروسته داسې ښکاري چې د افغانستان دننه او بهر د سولې په تړاو باندې خبرې اترې ګړندۍ سوي دي. خنډونه را برسېره کېدونکي دي په دغه تړاو باندې، خو افغانان هیله کوي په 2019 کال کې د سولې ارمان پوره شي. سلام و وقتتان بخیر. به برنامه جرگه آزاد BBC خوش آمدید. د خپلو همکارانو په استازیتوب مو زه عبدالمالک عاصم هم هرکلی کوم. صلح و جنگ بخش مهم زندگی مردم افغانستان در 40 سال گذشته. آرزویی که پس از گذشت سالها و تلاش‌های خیلی زیاد هنوز هم تحقق نیافته است. وروستیو پرمختیاو ښکاري له افغانانو سره نوې هیلې راټوکولې دي. په همدې مسلې باندې د نن په جرګې کې بحث کوو. درانه میلمانه دي راسره، د افغانستان د مشرانو جرګې غړي او د سولې د مشورتي جهادي شورا یا د کمیټې غړي میرمن امینه افضلي، د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی قاضي صاحب محمد امین وقات او د هلمند د سولې کاروان مشر اقبال خیبر صاحب. درې واړو ته هرکلی وایم. و مردم هم از نقاط مختلف افغانستان از اقوام گوناگون اینجا در برنامه جرگه آزاد اشتراک کردند. جا داره که همه شما را خوش آمدید بگوییم. د سولې په تړاو نه یوازې د افغانستان په دننه کې بلکې په تیرو 4 میاشتو کې د افغانستان نه بهر په ازبکستان، ماسکو، دوحه، دارنګه بیجینګ، تهران او ځینو نورو سیمو او هیوادونو کې غونډې ترسره شوي دي و نشست هایی که هم در داخل افغانستان و هم در بیرون از افغانستان صورت گرفته جهت تازه و جدید به گفتگوهای صلح افغانستان دادند. لا هم طالبانو نه د منلي چې د افغانستان له حکومت سره به مخامخ خبرې کوي چې په دې تړاو باندې یو شمېر خلکو سره شکونه پیدا سوي دي او اندېښنې لري چې کیدای شي دغه جګړه لا نوره هم وغځېږي. په همدې مسلې باندې بحث کوو. شروع به قاضي صاحب له تاسو څخه وکړو. افغانستان اوس د سولې په تړاو باندې کومې خواته روان ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې د میز مشترکینو ټولو حاضرو دوستانو خویندو ورونو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د اوسني شرایط هغه وخت تغییر وخوړ چې د امریکا خارجه وزارت اعلان کړ چې افغاني الاصل امریکایه زلمه خلیلزاد هغه د استازي وټاک. اوسنی شرایط دا دي، اوسنی ذهنیت دا دی چې د نړیوالې ټولنې په همکارۍ او د سیمهییزو هیوادونو په ملګرتیا د سولې د پروسې کې د شک نه خبره یقین ته بدله شي او د انکار نه چې موږ د افغانستان د خلکو سره خبرې نه کوو، بدیل بیا جنگ دی، قتل دی، دا هم تحقق پیدا کی. او اوسني شرایط په نفع د صلح او د صلح د ایجاد او په هغې کې د پرمختګ دپاره یعنی زیر ورکوونکي دي. اجازه بدین همین پرسش را با خانم افضلی در میان بگذاریم. خانم افضلی، از دید شما با توجه به این تلاش هایی که هم در داخل افغانستان و هم در بیرون جریان داره، ما در کجای رسیدن به صلح قرار داریم و دقیقاً ما در کدام سوروان هستیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از همه عرض سلام دارم خدمت همه حاضرین در مجلس، کسایی که در پنل با ما هستند، جناب آقای وقات و سایر دوستان شماها و کسایی که از گوشه گوشه افغانستان تشریف آوردن، عرض سلام دارم. یقینا صلح یک نیاز مبرم جامعه ماست و یک صلح اساس زندگی بشری تشکیل میده. امیدوار هستیم و امروز فضل خدا در همین جهت روان است که از لحاظ اقتصادی افغانستان چهارراه آسیا فکر میکنن و در تلاش هزیه هستن، چون منافع اقتصادی اموایی که روز منافع خود در جنگ میدیدن امروز منافع خود در مسائل ترانزیت و اقتصاد در افغانستان میبینن و همگی تلاش دارن در جهت از اینکه افغانستان در جهت صلح بره و ما امیدوار هستیم که این تلاش ها به ثمر برسه و آرزوی ملت افغانستان ان شاء الله برآورده شود. تشکر. خیبر صاحب، تاسو نظر هم دغه شی د عمیقې خواته روان یو چې افغانان تمه کوي که کړکېچونو ښیي چې بېلارې کېږي دا خبرې اترې. موږ چې کوم بدلون په خلکو کې ولیده د خلکو له ادرسه باید وغږیږو. په خلکو کې مخکې دا تحرک نه و، د امن غوښتنې انګېزه پکې نه وه، یا کوه په ویره کې و، خپل اواز یې نه سوی اوچتولی. اوس خلکو غږ اوچت که. دا 9-10 میاشتې موږ ولیدله چې د خلکو رول ډېر ده که د نړیوالې ټولنې د افغانستان په دې کړکېچ کې اوس ډېره واضح ده چې ماشوم وژاړي، مور بیا شیدې ورکوي. دا 9 میاشتې افغانانو چغې ووهلې چې نور 40 کاله
هغه خو دا 9-10 میاشتې راووتل د باندې، هر څه یې پرېښودله او نور یې وغوښتل. د هغه غوښتنې په تړاو د نړیوالو پالیسي میکرانو په ذهنیت کې بدلون راغی. که چیرې دا حالت همداسې دوام وکړي، په دې خلکو کې نور ولسي انفجار رامنځته کیږي، بیا کیدای شي هغه ولسي انفجار بیخي له کنټروله ووځي. نو هغه و چې اوس چې کوم شی نه موږ وینو په نړیوالو ذهنیتونو کې هغه امید بخونکي دي. خپله د ټرمپ په ذهنیت کې، په ګاونډیو هیوادونو کې، په عرب هیوادونو کې د ټولو مسلو ته چې سړی ګوري، زه باور لرم تر کومه ځایه چې موږ دا مسله له نږدې تعقیبوو، په دې کال کې به یو بهترین پایله ته ورسیگو. حالا هم وقت را میگذاریم به اشتراک کننده هایی که در برنامه اشتراک کردن. دوستانی که پرسش دارن دسته خود بالا کنن. میخواییم که خواهر ما که در صف سوم در نشستن پرسشانه با ما در میان بگذارن. په لومړي سر کې خپل سلامونه ټولو حاضرینو ته او درنو میلمنو ته. او زما پوښتنه دا ده چې زموږ په هیواد کې د سولې د نه راتګ لاملونه کوم دي؟ که په لنډه توګه یې راته ووایي. له کوم جیو نوم دی؟ د وردګ ولایت څخه نوم شکیبه. مننه. قاضي صاحب مهرباني وکړئ، ولې سوله وایي نه راځي؟ لاملونه کوم دي؟ خو سوله چې کوم جریان یې پر مخ بیایي، د دې رهبري د خارج نه ده، د دې اکمالات د خارج نه دي، برنامه ورکول د خارج نه دي. او موږ هغه خلک یو که د سولې شورای، که ولسي جرګۍ، که نور داسې ملي نهادونه دي د ټولنو، د ښځو، د ځوانانو. دا د ډاکټر صاحب اقبال خیبر څومره خدمات وکول، دا زموږ د دایرې د صلاحیت نه بیرون دی. یعنې هغه قیادت زموږ د دایرې د صلاحیت نه بیرون دی. زموږ هغه دا دی چې دا مسله چې تر اوسه پورې وچلېدله او دا اوسنۍ هڅې چې د نړیوالې ټولنې په اهتمام او د امریکا په مستقیم رهبرۍ باندې خلیلزاد دلته دورې کوي، دا به دې ته منتج کېږي چې دا وضعیت بدلون ومومي. ته خوشبینه یې دغه حرکتو ته، د پرمختیاو ته؟ زه دې ته خوشبینه یم چې سوله په د جنګ په دغه یکنواخت شکل چې غیر د ده نه چې اکثریت قاطع پکې افغان ولسي خلک مري، مسجدونو کې، جوماتونو کې، په لویه لارو باندې، دا جریان په دې شکل باندې د دوام او د قبول وړ نه دی. دا بدلون به د نړیوالې اجماع په قوت، د سیمه ییزو هیوادونو په ملګرتیا او د افغانستان د دولت او د ملت په قوي او غښتلې اراده باندې دا جریان بدلون مومي او د سولې ځای، د جنګ ځای به سوله په یو وخت د اوقاتو کې نیسي. یعنې ستاسو وینا دا د قاضي صاحب چې تر اوسه پورې دغه شیان نه وو، ځکه دا سوله نه راتلله، خو لاس نه رسېدلو. زموږ غږ نه اورېدل کېده، مصالح مخالفینو زموږ غږ نه اورېدل. موږ ورته ویل لکه څنګه چې په کندهار کې جنګ کېدلی شي خو د سولې خبرې هم کېدلی شي، څنګه چې مهاجر او جورجار او فاریاب کې جنګ کېدلی شي خو د سولې خبرې هم کېدلی شي. تاسې ولې د سولې جنګ جاري وساتئ خو د سولې خبرې ته هم اماده شئ. دا دواړه په خبر کې اوس هغه وخت را رسېدلی دی چې د بانو مسله ختمه ده، چې موږ یوازې د امریکا سره خبرې کوو. که امریکا سره خبرې وشي، نتیجې ته مو رسیږي، د هغه تنفیذ او تطبیق به څوک کوي؟ خانم افضلی، فکر میکنین این صداهایی که از دایه‌های متفاوت بلند میشه، شاید گروه های مخالف و گروه هایی که همواره در برابر حکومت افغانستان میجنگن به این صداها گوش میتن و آیا واقعا با گفتگو و مذاکره میشه که به یک صلح پایدار در افغانستان دست یافت؟ شکر. البته یقینا بالاخره پایان هر جنگ صلح است و کسایی که در مقابل دولت افغانستان می جنگن امروز به این واقعیت و به این نتیجه باید رسیده باشند که از راه جنگ نمیتونن پیروز بشن و به همین دلیل مذاکرات. فکر میکنین گروه های مخالف مسلحی که در برابر حکومت می جنگن به این نتیجه رسیدن؟ باید رسیده باشن و اگر نرسیده باشن هم تمام همین مذاکرات و نشستایی که از طرف کشورهای بیرونی و داخلی باشون صورت میگیره به دلیل همیست که اونا را قانع بسازن که همون منفعت از اونا هم در جنگ نیست، بلکه همین صلح به نفع هر دو جانب است، هم جانب مخالف و هم دولت افغانستان. فکر میکنین تلاش هایی که صورت گرفته واقعا تانسته قانع بسازه گروه های مخالف؟ ها، چند چیز هست. او چیزی که یک وقت فکر میشد نمونیش همین آتش بس چند روزی که در ایام عید صورت گرفت. ما میگفتیم هیچ وقت طالب حاضر نیست به صلح و یا صلح نمیخواهد، در صورتی که
که از طریق رسانه ها تلویزیون ما شما دیدیم که بیشتر از ما اونا مشتاق بودن و خسته بودن از جنگ. اجازه بدین آقای خیبر را هم در همین بحث دخیل بسازیم. آقای خیبر، شما صداهای زیادی بلند کردین، به ولایت‌های مختلف سفر کردین و با اقوام مختلف دیدار کردین. چقدر به صداهای شما گوش داده شد و دقیقاً آیا نتیجه‌ای که شما انتظار داشتین به دست آوردین؟ بله، و اصل دا دی چې افغان دولت او طالبان باید سره کینی چې بیا د مسلې حل ته ژر نږدې کېدلی سي. نو تر کومه بریده چې زموږ هیله وه، د خلکو هیله وه چې د امن خبرې باید جدي شروع سي، تیریستل نه وي او یو میکانیزم رامنځته سي، یو طریقه رامنځته سي. دا اوس ورته ګورئ څه درته برېښي؟ تیرویستل دي، جدي خبرې دي، همغې خوا ته تاسو هیله لرئ روان دي که نه دي؟ اوس د تیر په پرتله یو لوی بدلون همدا دی چې په لویه کچه، په نړیواله کچه امریکا جدي ده او امریکا د افغانستان له جګړې نه نور ګټه نه اخلي، اقتصادی ګټه نه اخلي. او اجازه بدین اشتراک کننده هایی که اینجا در برنامه جرگه آزاد هم اشتراک کردن در همین بحث بیشتر دخیل شون و دیدگاهشان با ما در میان بگذارن. سراغ یکی از اشتراک کنندگان میریم که دستشان بالا کردن و پرسش دارن در پیوند به انتظاراتی که در سال 2018 از روند گفتگوهای صلح وجود داشت. در کنار ما آقای غلام حیدر از قندوز ایستاده هستند و پرسش می‌خوایم که داشته باشیم. مهربانی کنید. ډیره مهرباني د ټولو نه د مخه د برنامې ملمنو او ټولو حاضرینو ته نیک هیله او ستړي مه شوئ. زموږ تشویش دا دی چې نه حکومت او نه د حکومت مخالف طالبان خپلواک نه دي د افغان سولې راتګ. څه باور موجود دی چې دغه د باور فضا رامنځته شي او د ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران باور هم ترلاسه شي او د هغوی موجودیت په دې سوله کې باوري شي او صداقت رامنځته شي تر څو موږ وکولی شو سولې ته ورسیږو. سپاس. آقای وقات، پرسشتان برمیگرده به شما. اوسني شرایطو کې نه بلکې لږ د مخه خو فعلا دا مسله هم محسوسیږي، هم تکراریږي او هم باور ته نږدې کیږي. زه تاسو ته یو فارمول وایم، اجازه راکړئ. مهرباني دا دنیوي نړیوال تنظیمونه چې دي چې 45 نه تر 45 پورې رامنځته شو، د ملل متحد سوله غواړي، شورای امنیت چې د دې نه تشکیل د سوله غواړي، پنتاګون او سپینه ماڼۍ سوله غواړي، د هغې تر څنګه سیمه ییز هېوادونه سوله غواړي، اسلامي کنفرانس سوله غواړي، سوله نشته. دا ټول انکاري دي چې موږ جنګ نه غواړو، جنګ شته دی. نو اوس سړی پوهېږي چې د جنګ ریښې څنګه دي او د جنګ عناصر څه شی دي، د جنګ عوامل څه شی دي. په عواملو کې خو مصطلح مخالفین وایي چې عوامل د امریکا نظامي حضور دی، د امریکا اډو غوښتنه مسله ده، هغه سره د امنیت پیمان امضا کول دي. دا لغوه کوي، د دې نه مخکې دا جنګ و، دا کار شاید د 2 کالو کې شوی چې پیمان امضا شوی، د دې نه مخکې و، آینده کې به وي. افغانان یوازې نه دي، دولت هم دا اوس کار کوي، بلکل لري. دا اوس د طالبانو د لیکو ځینې پخواني چارواکي دلته نه دي، سولې شورا کې هم دي، کابل کې دي، ژوند متوکل چېرته دی؟ آینده کې هم دا دولت آماده دی. هغه څوک چې د سولې د شورا سره د سولې د پروګرام سره وصل شي، هغه ته امنیت پکار دی، هغه ته معیشت پکار دی او هغه ته شغل پکار دی. دولت آماده دی چې هم امنیت ورکړي، هم معیشت ورکړي، هم د شغل دپاره په آینده کې پلانونه جوړ کړي. دغه خو ټول قاضي صاحب صحیح دي، ډېر زیات مننه. په دې به د افضلي صاحب نظر هم واخلو. افضلی صاحب میگن که حکومت اختیار از خود نداره، به خاطر مثلا طالبان میگه که ما امر امریکا مستقل یا مستقیم صحبت میکنیم، اصلی طرف ما امریکا هسته. این کارهای خصوصی است که حکومت افغانستان برش امنیت مساعد میکنه، در کابل یا خانه برش میته یا مثلا کار وظیفه برش میته، ولی مسئله از اینکه فراتر بسیار بزرگ و نشان میتن. چقدر واقعیت است؟ تا زمانی که طالبان حاضر نشن با دولت افغانستان نشست داشته باشن، قانون اساسی قبول نکنن و ما شرایطی میخوایم، درست است ما صلح میخوایم، اما صلح به چه قیمت؟ ما میخوایم که دستاوردهای 18 ساله ما خصوصا در قسمت حقوق زن این ضایع نشه، توانمندی زنها، جایگاه زنها و خیلی از آزادی بیان و خیلی چیزایی که دیگه که ما داشتیم، ما اینا را قربانی نمیکنیم هیچ وقت. افضلی صاحب صلح هم قیمت داره.
طبیعتا یک چیزی میدیم یک چیزی میگیریم، ولی نکات اساس و قرمز که در دولت افغانستان مردم، این البته گفته های مردم است، از مجموعی نظریاتی که از مردم گرفته شده که مردم هیچ وقت نمیخواین که حقوق حقیقشان پایمال شود و خلاف قانون اساسی کار شود. نمیخواین صلح به این بها ما بخوایم قربانی کنیم در حقیقت قانون اساسی خود و حق مردم خود نمیخوایم قربانی کنیم. او که طالب امرای امریکا میشینه و مشکل داره به خاطر کاش که مسئله خود حل بسازن، باز بیاین امرای دولت افغانستان مذاکره کنن. تاسو د ټول نظر ته په درناوي سره ډیر کېدای شي دلته د افغانستان له دغه تالار نه بهر د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وایي چې سوله هېڅ قیمت نه لري، په هر قیمت چې باید راشي، ځکه افغانستان هر څه یې تباه کوي. دغه نظر چې اغلې افضلي ورکړي چې زموږ لاسته راوړنې د وساتل شي، دا کېدای شي د مذاکراتو د میز په سر باندې ډېر خلک دا استدلال کوي چې دا هلته مطرح شي، که مخکې مطرح کېږي د خپله ستونزه پېښوي. په هر صورت باندې دغه پوښتنې کېدای شي له ډېرې زیاتو نورو سره وي. کولی شي زموږ د فیسبوک او ټویټر او د یوټیوب له ادرسونو څخه هم اول د پروګرام وګورئ، خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کوي. بیا ورځو دلته ناستو ګډونوالو ته وخت ورکوو، که څوک پوښتنه لري مهرباني وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت حاضرین در تالار. نجیب الله بهادر هستم از غوربند. ما کلید صلح، کلید دوم صلح افغانستان البته پاکستان خطاب میشه. آیا پاکستان به این وادار ساخته خواهد شد و یا به این قناعت داده خواهد شد که به طالبان را به مذاکره صلح با دولت افغانستان وادار بسازه و یا خیر؟ تشکر. مننه ډېر زیاته. د نورو ته به بیا چانس ورکړو. خیبر صاحب، تاسو پاکستان څومره مهم فکټور ده په دې مسله کې؟ دا ډېره واضح ده. په منطقوي لحاظ تر ټولو مهم پاکستان ځکه دی چې د میز تر شا ډېرې داسې خبرې دي چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ مطرح دي او پاکستان مشخصې غوښتنې لري، هغسې غوښتنې لکه په بون کې چې درلودې، نو ځکه لیدل کېږي چې کله کله افغان لوری ورسره غوسه کېږي. اوس هم پاکستان له پامه نسو غورځولی، خو هغه غوښتنې نسو منلی د افغانانو په حیث، د ولس په حیث چې هغه بیرته د جګړې تخم راته کړي. مننه ډېر زیاته. بس جرگه آزاد بی بی سی ادامه داره، اما فعلا یک وقفه کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم. یو ځل بیا مو آزاد جرګې ته هرکلی کوم. نن په افغانستان کې موږ دلته د سولې په مسله باندې غږیږو چې د افغانستان له هر وګړي سره تقریبا ارمان ده او هیله یې راټوکېدلې چې کیدای شي په 2019 کال کې اوس شروع ده یا راتلونکي لمریز کال کې افغانستان وکولی شي د خبرو لارې نه د خپل کړکېچ حل کړي. مهرباني وکړئ تاسو جګ صاحب. زه انور صدیقي د پکتیا ولایت د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. اول ټولو میلمنو ته او بیا مجاهد ملت ته سلامونه، احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم. سوال مې دا دی چې واقعا د سولې انګازې په افغانستان او په نړیواله کچه خوارې شوي دي. د میلمنو نه مې سوال دا دی چې یو څو هیوادونو نومونه اخلم چې هغه خاص په افغانستان کې د افغانستان ملت 40 کاله کېږي چې رنځ وړي، لکه پاکستان، هندوستان، لکه روس، امریکا، لکه سعودي عربستان، ایران. آیا دغه ملکونه چې افغانان د دوی مداخلې نه ډېر رنځ وړي څومره سولې ته ژمن دي په نړیواله کچه؟ مننه. ډېره زیاته مننه. قاضي صاحب مهرباني وکړئ. اول دغه پاکستان ته ډېره اشاره کېږي. د دوی دغه منافس تر اوسه پورې په ټکر کې وي د مختلفو هېوادونو، د امریکا، روس، پاکستان، هند، ایران او امریکا د دې نورو. دا منافس سره نږدې شوي دي چې اوس سوله وکړي دوی؟ بلې اصلا خو دا د ویلو نه ده او د منلو نه ده چې زموږ په مملکت کې داسې جنګ کېږي چې قرباني د افغانستان خلک دي او یو څوک دی د دغه قربانۍ او د دغه ناخوالو چې وطن مو پکې ورانېږي، ملت، مملکت او ملت به پکې باندې کې هغه د وزدې دی کې خپلې ګټې لره. دا مدار اوس راتنګ شوی دی. د سولې غوښتنې نړیوال کاروان مخ په تشکیلېدلو دی. دې کاروان کې پاکستان په یوازې ځان نشي کولی چې د سره په تقابل کې واقع شي. دا مسله به د روسیې نه هم دا غږ اوچتېږي چې سولې پروسه حمایت کوي. نه خو هغه به غواړي چې دغه مذاکرات د خپل طبیعت سره سم په مخ لاړ. دا یې په وسه نه ده. ولې دا څنګه په وسه نه؟ مثلا د ابوظبي کنفرانس تاسې هم ورته اشاره درلود، د افغانستان حکومت ټولې نړۍ هغه دلته ښکاره سوله چې ټرمپ یو غوښتنه ځینې وکړله، د پاکستان لومړي وزیر ویلي چې دوی وکولی شو طالبان هلته خبرو ته حاضر کړي. نو وسې یې څه رقم وي؟ تا به یې کړي
خو دا اوس چې کوم حرکات او تعلقات روان دي پاکستان د دغسې موضوع د تکرار قابلیت هم پکې نه لري. پاکستان لوی هیواد دی، دا اوس تاسو د دارالانشا مشر مثلا پاکستان ته ورغلی فعلا پاکستان د 100 میلیارډ ډالرو نه اضافه قرضدار دی. نو د پاکستان رویې کې بدلون راځي. د پاکستان په اهدافو کې د جنګ نه صلح ته هغه به تعقیب کې دا راځي. زمونږ غږ پراخه دی. لکه جمهور رئیس چې څو میاشتې مخکې ویلو درېیم کابل جاسوس نږدې وخت کې شروع کېږي چې موږ له طالبانو سره بې قید الشرطه د خبرو پیل کولو ته آماده یو. زمونږ د سولې شعار هم دا دی چې طالبانو پیشنهادات، د هغوی نظریات، د هغوی غوښتنې، د هغوی اعتراضات، د هغوی نیوکې، دا ټولې ضرورت دی چې د بیس په سر موږ واورو او هغه چې مشترکات دي د اتفاق پرې راغلي هغه یو خواته او هغه چې اختلافات دي په هغې کې ورسره بحث وکړو، په هغې کې ورته یو چانس هم ورکړو. ځینې خبرې که موږ د منل ستونزمنې دي خو چې ملت به نه متضرر کېږي او سولې ته فایده رسي هغه به سره ومنو. صحیح. خانم افضلی، بدون شک نقش کشورهای همسایه و فرا منطقه در صلح افغانستان بسیار مهم است که قسمی که آقای فقادم یادآوری کردن. چگونه میشه حکومت افغانستان از این تلاش هایی که مخصوصا در چند ماه اخیر 2008 داخل شدت پیدا کرده بود به نفع خود افغانستان استفاده کنه و یک دیدگاه واحد مخصوصا به میان بیاید تا بشود که به نفع صلح افغانستان تمام شود؟ تشکر. یقینا آنچه مهم هست همه کسایی که کشورهایی که در این پروسه زیدخل هستند و تلاش میکنن باز هم مالکیت صلح و رهبری صلح از آن افغان ها میدانند. آنچه که دستاورد و نتیجه گیری که از مذاکرات خود بکنن با دولت افغانستان شریک میسازن. در نهایت امیال مالکیت صلح پیش کی است؟ پیش افغان است، پاکستان است، آمریکا است؟ پیش افغان هاست. چرا نه؟ وقتی مثلا اگر پیش افغان باشه ما هنوز نمیتونیم یک کنفرانس در کدام جایی تنظیم کنیم. یا امریکایی‌ها تنظیم میکنه، یا پاکستان، یا عربستان سعودی، یا خود طالبان، یا روسیه. ما هنوز کدام کنفرانس دایر نکردیم دی مورد بدون از کنفرانس کابل که جامعه جهانی در یک چوکاٹ دیگه جمع شدند اینجا. این بحث کنفرانس ها طبیعتا گفتم همو حسن نظر نشستا و کشورها از لحاظ اقتصادی و از لحاظ تسلیحاتی و از لحاظ امنیتی کشورهای از اونها مساعد است، امکاناتش دارن و رهبریت. خب در کنفرانس ابوظبی رهبریت پیش کی بود؟ در کنفرانس جدایی که کنسل شد، در کنفرانس دوحه‌ای که کنسل شد، یا در مسکو یا در تاشکند مثلا. به هر صورت ما تمامی کنفرانسان و نفع افغانستان میدانیم و این از دید مثبت به اون نگاه میکنیم. نگرانی‌هایی که کشورهای مختلف هم دارن این کنفرانس‌ها را دایر میکنن تا نگرانی‌هایشان برطرف شه و ما به اونا حق میدیم که این کار حقشان است. کشورهای منطقه باید مطمئن شوند که امتیاز به دست میاره. ما شما که حق میتیم و امتیاز بیشتر به دست میاره. یعنی ما مجبوریت خود برای از نشان میدیم که ما مجبور هستیم، ما خود ما نمیتونیم، شما این کارو بکنیم. ما خود ما هیچ وقت نگفتیم ما نمیتونیم، ولی اقدامی هم که اونا میکنن ما مانع نمیشیم. شاید نگرانی ها و دغدغه هایی که اونا دارن میخواین مستقلتر در این رابطه نشستایی داشته باشن، صحبتایی داشته باشن و بالاخره باز نتیجه نهاییش به دست و تصمیم گیری نهایی به دست افغانات. هیچ وقت اونا نمیتونن در قبال ما تصمیم بگیرن. رهبری و مالکیت صلح افغانستان دست خود افغان ها باشه، با این گونه تلاش های نامنسجم زیر سوال میرن. این البته برای انسجام از این حرکت های صورت گرفته و مداخلات دولت افغانستان هم کرده و طبیعتا وقتی میبینیم وقتی زلمه خلیزال به تمام کشورها میره مذاکره میکنه، باز میای با دولت افغانستان همون گپای خود شریک میسازه. چرا باز مالکیت پیش از اینکه دیدار داشته باشه با حکومت افغانستان صحبت ها و جزئیات صحبت ها جزئیات صحبت ها حتما میشه و باز چیزی هم که از اونجا به دست میاره و صحبت میکنه باز میای همراه افغان ها شریک میکنه سازه و بالاخره در نهایت هم افغان ها تصمیم گیرنده هستن. ما و شما هستیم مردم افغانستان تصمیم گیرنده. بسیار زیات تشکر. تاسو ته بیا چانس درکو. درنو ګډونوالو که څوک پوښتنه لري مهرباني وکړئ دا بوم مایک به درته دروړي. سیدآباد سجادی هستم از ولایت دایکندی. سوالی از من از مهمانان عزیز این است که راه حل صلح در افغانستان چیست و چرا در افغانستان صلح نمیشه؟ بسیار زیات تشکر. دې مسلې دا پوښتنه وم شوله، جواب هم سوله قاضي صاحب وړاندې جواب کړله. خیبر صاحب راځئ، د پاکستان ډېر رول لري د افغانستان په سوله کې که د افغانستان ولس تاسو له هلمند حرکت راوکړو، کابل ته مزار ته لاړئ، بیرته راغللې، اوس له هغه نه وروسته ډېر نور ولسي پاڅونونه هم د افغانستان مختلفو سیمو کې وسوله. د چا رول پکې ډېر ده په دغه د خبرو اترو په پروسه کې؟ که یې رالنډو ډېره واضح ده چې پاکستان رول پکې لري.
ځکه یې لري چې د طالبانو اسانتیاوې دوی برابروي او طالبان مجبوریت لري. له پاکستان ورهاخوا مثلا د تیر کال په وروستۍ ورځ باندې ایران هم ویلي چې دوی طالبانو سره لیدلي ډېر واضح. روسیې تر هغه نه مخکې یو شمېر نور هېوادونه داسې کارېږي چې ورداخل سو لکه سعودي عربستان او امارات امریکا پخوا له دې نه ورداخله وه. د دوی رول ته څه ډول ګورئ؟ په منطقوي لحاظ ایران، پاکستان، روسیه، عربي هېوادونه هغوی دخیل دي پکې او هغوی خپل رقابتونه دلته پالي او په لویه کچه چې د افغانستان د سولې په ارتباط اراده باید پکې موجوده هغه امریکا ده چې اوس په هغوی کې پیدا سوې ده او په دغو هېوادونو څو چې نړیواله ټولنه فشار رانولي دا مسله نشي حل کېدلی ځکه دوی په هېڅ فشار نشته په هېڅ صورت اوس فشار رامنځته سوی دی او اوس د نړیوالې ټولنې له لوري په دې هېوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان او عربو باندې فشار شته او که فشار ایران څه ډول فشار دی؟ تاسو په ایران فشار د هغه د خپلو امتیازاتو لپاره غواړي طالبانو سره خبرې وکړي؟ بالکل. خو څومره مهم چې پاکستان دی هغومره نه دی. ایران په وروستیو کې طالبان ته لاس ور اچولی دی خو له سره ریښې په پاکستان کې دي خو پاکستان مجبوریتونه اوس لري خو د دې ترڅنګ به پاکستان په اسانه په افغانستان کې راضي هم نشي څو چې سم سهم ترلاسه نه کړي او افغانان باید متوجه واوسي چې هغه ډول سهم باید ور نه کړي چې بیرته د جګړې لپاره تخم راته وکري. و راه‌های ارتباطی که شما میتونید از طریق او با برنامه جرگه آزاد وصل شوین از طریق فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و یوتیوب میتونید با ما وصل شوین و در یوتیوب جریان مکمل برنامه جرگه آزاد را تماشا کنید. مننه ډېر زیاته. قاضي صاحب دغه لوبه د چا لاس ته وسو روانه ده په دې باندې داسې د باس لږ وپاشل سو که لږ ښکاره کړو سره مثلا ستاسو پکې ونډه ډېره ته تبریخي ولسمشر یو بل شورا هم جوړه کړه یو بل کمیټه 12 کسیزه د مذاکراتو لپاره یې جوړه کړه د هغو هم تر اوسه درک نشته. په دغه جهادي مشورتي شورا کې اغلې افضلي دلته ده د دوی هم داسې ډېر ښکاره درک نشته. ستاسو د دارالانشا مشر پاکستان ته هم لاړ. د چا په لاس کې د رښتیا دغه لوبه د امریکا په لاس کې د پاکستان ستاسو؟ نو دې کې هم شک نشته چې امریکا د جنګ په اوږدولو او په لټولو د سولې د پروسې په کامیابولو او مخنیولو کې تاثیر لري. دا لاره پیدا کېږي دا د داوزي ټاکل هم یو مسله وه کنده خو نږدې وه چې ریاست جمهوري ته کاندید شي. د امرالله او د خالد اسدالله خالد مسله هم د سولې پروسې سره څه نه څه ارتباط لري. فکر میکنین که در کوتاه مدت میشه به این راه دست یافت و به دست آورد؟ خو یو ځل دغه د اوسنۍ دورو چې خلیلزاد شروع کړي دی او په آخر کې راځي کابل ته خپل پلان خپل پروګرام ووایي څومره پرمختګ شوی دی څومره موانع دي هغه هېوادونه چې دوی سره بحثونه کړي دي څومره موافق دي څومره پیشنهادات لري څومره اعتقادات لري دا مسله په خپل وخت کې راځي. اما سوله د افغانستان د ملت په غیاب کې دا نه کېدونکې سوله ده. دا د کسانو نومونه ستاسو واخیستل داخله او دفاع وزیر د ستاسو د اجرایي مشر د دې ټاکل څه ډول اړیکه لري؟ جنگ باید لږ داسې رهبري شي چې د سولې دپاره هم دروازه خلاصوي. جنگ داسې رهبري کول چې هغه د سوله پیمال شي حکومت یعنې کورېږي چې زموږ امنیتي قوتونه داسې جنگ رهبري کړي چې سولې توقع پیمال شي. داسې نه ده بلکې دغسې جنګ وکړي چې د سولې توقع په ملت کې په مملکت کې ژوندی شي او دنیا مو غواړي چې دغسې حالاتو کې که صلح کېږي طالبان هیڅ قسم متضرر کېږي نه هیڅ قسم ته معنوي او سیاسي اهداف د لاسه نه ورکوي بلکې هغه اهداف لږ څه منظم په غرونو کې نه په ښارونو کې په غرونو کې په کورونو کې نه بلکې په دفترونو کې د والي په حیث د وزیر په حیث د پارلمان د غړي په حیث د سفیر په حیث دا مسئلې مشترکې دي. مشارکت لپاره افغانستان ملت آماده ده. باز هم شانس را میگذاریم به اشتراک کننده ها. دوستانی که پرسش دارن دست خود بالا کنن. به نام خدا اولتر از همه سلام خدمت شما و تمام هموطنای عزیز ما. سونیا سلطان هستم از ولایت بلخ. سوال من این است که ما ایجاد صلح چی وقت است و ما به من حیث یک ورزشکار تا چی وقت انتظار از این داشته باشیم که صلح ایجاد میشه و ما با کشورهای بیرونی نشان دهنده از این باشیم که ما تنها در افغانستان کشت و خون نیست، انتحار انفجار نیست، ما میتونیم که قهرمانی های خوبی هم داشته باشیم و میتونیم که با آنها مبارزات ایجاد کنیم. سپاس. خانم افضلی به دید اینا از دقیقا چه زمان صلح در افغانستان میسر خواهد شد؟
تشکر. یقینا سوالی که خواهر ما مطرح کردن این نگرانی برای همه مردم افغانستان هست و و جوابشان هم فرمودی برادر ما بسیار مشکل زمانگیر هست. خوشبختانه پروسه و تحرکات امروزه بیشتر شده، خصوصا در آخر سال 2018. خوشبختانه که یک دید مثبت که هستی که کشورهای منطقه هم به این نتیجه رسیدن. اما کسایی که طالب هم حمایت میکردن امروز نمیگم از حمایت خود دست کشیدن، متاسفانه که اینم توقع داریم که باید دست بکشن، به این نتیجه رسیدن که منفعت از اونها هم در جنگ نیست بلکه در آوردن صلح در افغانستان هست و کشورهای دور و نزدیک همگی در جامعه جهانی همگی دست هم دادن که برای آوردن صلح افغانستان حمایت بکنن، کمک بکنن. دولت افغانستان هم آماده هست که بدون قید و شرط با جانب مقابل بشینه مذاکره کنه. طبیعتا تا زمانی که طالبا با دولت افغانستان نشست نکنن و سر یک میز نشینن، گپای خود خواسته های خود نگوین، راهی بیرون رفت برای آمدن صلح پیدا نمیشه. اما خانم افضلی، حالا طالبان نمیپذیرن با حکومت افغانستان بنشینن. آیا حکومت برنامه داره تا اینا رو وادار کنه روی میز مذاکره؟ تمام حرکت هایی که و مذاکراتی که خارج از افغانستان صورت میگیره به دلیل عزیز که اینا رو متقاعد بسازن. یک فشارهایی که باید دولت پاکستان بیاد، توقعی که ما داریم امروز طالبا از دید ما اونا خودشان استقلالیت ندارن یا به عنوان یک تشکل سیاسی نیستن، بلکه و برعکس امیر گپ میزنن، دست نشانده پاکستان هستن و پاکستان سر از اونا فشار میاره. هر وقت که پاکستان هم کمک ها و همکاری های خود با اونا قطع کرد و اونا رو وادار ساخت به میز مذاکره با افغانا بشینن، ما صداقت پاکستان در مقابل مبارزه با تروریسم درک میکنیم. اجازه بدین آقای خیبر هم خیلی کوتاه داخل بسازیم. از دید شما چه کسی اینجا میتونه نقش خیلی مهمی را ایفا کنه؟ دواړه لوري رول لري دولت او طالبان، خو تر ټولو زیات رول منطقوي اجماع ده او نړیواله اجماع ده چې په لویه کچه کې روسیه او امریکا ده چې د هغوی ترمنځ توافق وشي. او که دا بریالی کیږي نه، تر ټولو غوره لارې دا ده چې افغانان په ټولو ولایاتو کې منظم و منسجم به وسلې راووځي، بالاخره هم دې ته مجبوره شي چې د وسلوالو منځ ته ورسي. حالا فکر میکنین مردم به صورت منسجم این صداها را بلند نمیکنن؟ اوس یوازې اواز پورته کړی دی او مجبوره دي چې بیرته هغه سټیپ ته لاړ شي. که دا کار ونه کړي او نړیوال هم دا مسله نه حل کوي، مجبور یو چې د جګړې منځ ته ورسو، هر څوک چې جنګ کوي په منځ کې ودرېږو او پرې نه ده چې نور ټک سره وکړي. تشکر. تر اوسه پورې ستاسو له دې بحثونو داسې ښکاره شول چې په پاکستان د فشار راسي، په دې منطقه کې په نړۍ کې ضرورتونه یا حالات داسې رامنځته شوي دي چې هغه مجبور دي ټول و د افغانستان د جګړې له پای سره په یو ډول باندې مرسته وکوي، یا دغه هیوادونه مجبور دي د افغانستان په سوله کې همکاري وکړي. که د امریکا د پاکستان د ایران د تر اوسه پورې چې کوم بحث شوی ده، نور به کوو چې څه کول پکار دي د افغانستان ولس ته، د افغانستان حکومت ته، د افغانستان د سولې شورا ته او له ګاونډیو کومه توقع ده له نړیوالو. خو مخکې تر هغه نه یوې لنډې دمې ته ځو. یو ځل بیا هرکلی درته وایو، نن د افغانستان په سوله باندې غږیږو چې مختلفو حلقو او کړیو او افغانانو کې دا هیله پیدا کړې ده چې کیدای شي راتلونکو څو میاشتو کې د افغانستان د ټیکاو په تړاو باندې ښه خبرونه واوري یا افغانستان بالاخره دغه 40 کلنه جګړه پای ته ورسیږي. په همدې موضوع بحث کوو. نور دوستانو ته هم دلته وخت ورکوو، که څوک پوښتنه لري ګډونوال د لاس پورته کړي. دغه څلورم قطار کې سیناسته دغه ګډونوال ته وخت ورکوو. دا سور څادر یې غاړې ته اچولی ده، که دا مایک دلته ورته راوړئ. السلام علیکم. قاری مولا جان یم د کاپیسا د ولایت نه، او د ما پوښتنه دا ده چې کار باید اهل کار ته وسپارل شي، ځکه چې دا کوم کړۍ چې پرون موږ او تاسې ولیدلې چې دا اوس د سولې په عالي شورا کې چې کوم وظیفه لري، دا خلک موږ او تاسو پرون ولیدل چې هغه په دولت کې دلته وظیفه یې درلودله، او نن دا نشي کولی چې هغه میانجګري وکړي یا د دوو په مابین کې یو صلح وکړي. نو تاسو وایئ چې که سولې شورا دې بدله شي، قاضي صاحب ځواب مو څه ده ورته؟ هغه اول کې تاسو اشاره ورته وکړه، ځواب یې اوس ورکوي. بله، د سولې شورا خو دوستان ټول په جریان کې دي. دا افغانستان شموله تشکیل شوی او یا کسا عالی شورا ده، دوی پکې وخت یې کړه چې هغه میاشت کې یو ځل کېږي، او شپږ کې اته ویشت کسرې دا هیئت اجرایه ده چې د دارالانشا رئیس هم همدې غړی دی.
نو دې کې د افغانستان د ولایتونو نه، قومونو نه، احزابو نه، شخصیتونو نه، ټولو نه یو نماینده شته دی. او بیا دا اوس چې کمیسیون د دوی په هغه تشکیلاتو د قومي لحاظ هغه نه ده، وخت نه ده. دوی اعتقاد دا ده چې دې کې داسې کسان دي چې هغه کېدای شي سوله ونه غواړي. خو هغه کسانو په محور خو نه څرخېږي چې کېدای شي سوله ونه غواړي. هېڅوک د هغه اوس دل ځای کې بله هره جلسه چې وي، ولسي وي، خاصه شخصیتونه وي، د تنظیمونه وي، د سولې خلاف خبره کول کې مشکل دی. دا ذهنیت هغه څوک چې هغه به دې باندې پړاو ارج کېږي چې دوی سوله نه غواړي، هغوی هم دا خبره نه کوي. خانم افضلی چه فکر میکنین از دید شما جاگزین خیلی خوب و مناسب شورای عالی صلح کدام ارگانی میتونه باشه؟ شورای عالی صلح جایگاه خاص خود داره. یک شورایی است که چندین سال میشه ایجاد شده و این یک شورایی است که ارتباطات نزدیک نمایندگی ها داره به تمام ولایات افغانستان، ارتباطات نزدیک با مردم داره و تامین روابط میکنن با طالبا، گروه هایی که میخواین تسلیم شون، تشویق میشن و ترغیب میشن. بالاخره از این طریق در حقیقت یک شورای اجرایی است، عملا کار میکنه. شوراهای بعدی که تشکیل شده مثل شورای سیاسی و جهادی، اینا فقط مشوره، از باب مشوره و مصلحت. به طور مثال اگر مذاکراتی که صورت میگیره کشورهای مختلف دارن یا نماینده ها چی از شورای عالی صلح میره، چی از جاهای دیگه میره به بیرون از افغانستان یا داخل افغانستان، اما صحبت های خود با رئیس جمهور با همین تیم شریک میسازه و نظر از اینا را میخواد که بالاخره ما چیده. فقط در حد مشوره هست اینا، ولی شورای عالی صلح یک شورای اجرایی است که عملا کار میکنه و ارتباطاتش با طالب و مردم هر وقتی که ضرورت باشه با اینا یا اگر ما گفتنی داشته باشیم، نظر داشته باشیم که خواسته باشیم با رئیس جمهور شریک بسازیم، طبیعتاً با اونا تماس میگیریم، ارتباط میگیریم و نظر خود با اونا شریک میسازیم. یعنی این نشانگر عزیز، این حرکت رئیس جمهور نشانگر عزیز که با اقشار مختلف جامعه حق نظر دارن، ابراز نظر دارن و نظریات از اونا خواسته میشه و برای راهی بیرون تا بتونیم راهی بیرون رفته از مشکلات پیدا کنیم. مننه ډېر زیاته. بیا ګډونوالو ته چانس ورکوو. پوښتنه که څوک لرئ مهرباني وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم فضل حق حیدري دی د وردګو ولایت څخه. د ما پوښتنه قاضي صاحب ته متوجه ده. په داخل د نظام کې هم ځینې کړۍ شتون لري چې د سولې پر وړاندې خنډ دي او د سولې پر راتګ سره د دوی هغه شخصي ګټې تر پوښتنې لاندې راځي. د سولې شورا په دغه برخه کې تر اوسه پورې څه ګامونه پورته کړي دي او ولې د دغه کسانو هغه نومړل لیست یا هغه شهرت د ولس سره نه شریکوي؟ فکر کوئ د دوی کار دی نوملړ شریکولی سي؟ بالکل. مننه قاضي صاحب، تاسو تر اوسه د سولې د شورا په تړاو دا خبره وکړله چې څوک نشته چې مخالفت وکړي، د نظام دننه شته؟ ما عرض وکړه چې داسې څه چې محسوس شي. سولې پروسه دومره عادي پروسه نه ده چې یو سړی دولت کې موقف لري یا په ولس کې ژوند لري د دې جریان سره مخالفت وکړي. دا مخالفت دغه اتحاد دی، بلکې دا پروسه چې بین المللي پشتوانه لري، د سیمه ییزو هیوادونو پشتوانه لري او دا یو ارزو او ارمان د دنیا د خلکو د نه یوازې د افغانانو په دې ارمان کې نړیوال دوی سره شریک دي او دا ارمان په سرو وینو باندې مینځل کېږي. څوک به وي چې دغسې یو حالت سره تصادم وکړي یا مخالفت وکړي او که وکړي هم د حکومتیار څخه په راتګ کې بعضې ملاحظې وي چې ساید ځینې خلک مخالف شي، اما هماغه خلکو استقبال وکړو، هماغه خلکو حمایت وکړو، هماغه خلکو رضایت ورسره وښودلو. نو افغانستان کې فعلا داسې خبره چې قابل د ذکر وي یا د فکر وي یا موږ په بحث وکولی شو چې مخالفت وجود لري، دغه مخالفت نشته دی او که وی عیار نه دی، فعال نه دی، حضور نشي پیدا کولی. آقای خیبر، در میان مردم خواست مردم دقیقا معلوم است که صلح میخوان. آیا شما چنین یک نیاز را نزد مردم حکومتداران هم حس کردین که چنین یک خواست منسجم و مشترک دارن؟ عوام خو غواړي هغه خو له وضعیت دومره په تنګ دي چې نورې اندازه نسته، خو په منطقوي لحاظ چې د طالبانو له قومندانانو سره خپله له طالبانو سره مو لیدلي دي، په هغوی کې هم ذهني بدلون راغلی دی او هغوی هم غواړي امن غواړي تر دې چې موږ سره غاړه غړی کوي او ژاړي را سره، دا په دې دلالت کوي چې دوی ذهنیت کې بدلون راغلی دی. خو که بیرته ګرځو پالیسي میکرانو ته، پالیسي میکران بیا لوبه کوي او هغه کوم هیوادونه چې لوبوي هغه باید ګټه ترې پورته کړي. اشاره مو افغان حکومت ته ده، د افغان حکومت دننه پالیسي جوړونکو ته. بالکل شته یعنې تاسو داسې کسان؟ بالکل شته، که هغه خواته دي که دې خواته دي چې غواړي لوبه وکړي او لوبه واضح ده چې د خلکو په سرونو کېږي. مخکې یادونه وسوه چې د جنګ لپاره پروګرام نیول سوی ده، دا ډېره واضح ده چې دوی د میز په سر
که یو بل ته لاس ټکوي فقط په هغه قوت ټکوي چې په سیمه کې یو د بل په وړاندې ښیي هر لوری کوشش کوي یا بل لوری ووژني او په دې واسطه هلته په میز کې میز وټکوي چې زه قوي یم لا هم د سولې درک ورک د افغانستان له افغانانو څخه مشکل همدغه داسې نو هېڅ مخالف ونه لري یو ټول راضي پې نو سوله ولې نه راځي په همدې به بحث کوو لنډه دمه اخلو سلام دوباره و به ادامه برنامه جرگه آزاد دوباره خوش آمدید. در بخش پایانی برنامه جرگه امروزی قرار داریم و میخواهیم که قبل از اینکه به ادامه صحبت ها با مهمانان ما بپردازیم پرسشی که از اشتراک کننده هایی که اینجا تشریف آوردن داشته باشیم. سراغ یکی از اشتراک کننده هایی میریم که دستشان بالا کردن و میپرسیم که در پیوند به صلح چه پرسش دارن. خانم راضیه از کابل در برنامه جرگه آزاد اشتراک کردن. پرسش دارن. من راضیه نوری از ولایت کابل در برنامه جرگه آزاد اشتراک نمیدیم. سلام خدمت مهمانان برنامه جرگه آزاد و تمام مهمانانی که در این برنامه اشتراک نمیدن. سوال ما درباره صلح در افغانستانی است که وقتی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهش میکنه از طالبان که بیاین در میز مذاکره راجع به موضوع صلح بشینن و پیشتر هم که در این موضوع اشاره کردن که طالبان حاضر هستن، چرا حاضر نمیشن و در میز گفتگو راجع به موضوع صلح در افغانستان نمیان و در این موضوع خود طالبان دولت میخواین و آنها اشتراک در میز گفتگو نمیشینن. تشکر قاضي صاحب تاسو په خپل اصول شورا منځ کې بحث کوي طالبان ولې تاسو سره خبرې نه کوي یا د افغان غاړې سره ولې نه کوي؟ طالبان په دې پوهېږي چې که موږ یو د بل سره کېږدو نو هغه درېیمه فضا منځته راځي. یو د تنها دولت او ملت رنګ دی، د طالبانو یو رنګ دی چې کینې درېیم رنګ منځته راځي. طالب هم ناست دی، موږ هم ناست یو. زما ورونو د سولې شورا موجودیت د طالبانو د جنګ مشروعیت پای ته رسولی دی. که دولت داسې یو شورا نه درلودلی نو طالبان به ویل چې دولت موږ ته مخه نه راکوي، دا زموږ حق دی، موږ ته امارت کړی دی، زه چېرته لاړ شم ولایت کې مې ځای نشته، خبرو دپاره څوک نشته، ادرس نشته، چا سره خبرې وکړم؟ اوس لنډ که طالبان ونه غواړي دا ادرس شته. اوس لنډ که طالبان ونه غواړي تاسو سره خبرې وکړي چېرته ځئ؟ څه کوئ؟ بله لاره څه ده؟ نه دا حالت دوام نه کوي. څنګه وایي چې دوام د حرکت شروع دی، یو نړیوال حرکت شروع دی او دا حرکت د افغانستان چارچاپېره نږدې یا لرې هېوادونه چې معاصر دي هغه هم په خپل دغه کې اخلي. د دې لپاره مخالفت ګوره دوی مخالفت نه کوي، هم دومره وایي چې موږ د حکومت سره نه کوو، د امریکا سره یې کوو. موږ پرېږده د امریکا ارمان هم پوره شي چې د امریکا سره کومه مسله مطرح کوي، په څه شکل مطرح کوي او هغوی سره څه دي چې په خپله خاوره کې نه د افغانستان په خاوره کې تاله درکړي. خو موږ د نړیوالو ټولنې او همسایه هېوادونو نظارت او تضمین دا پروسه خو ډېره درنه ده. دا په لکونو خلک دلته تضیه کول، دوی ته امنیت ورکول، دوی ته په دولت کې مشارکت ورکول، دا خو داسې لنډه نه ده. داسې د میاشتو د اونیو کیسه نه ده، دې کې شک نشته، دا ډېره اوږده پروسه ده. بیا درنو ګډونوالو ته وخت ورکوو. ضیاءالرحمن رحمانی هستم از ولایت کابل. سلام عرض تمام عرضین اطلاعات خوش آمدید میگم و سوال ما به مهمانان عزیزم این است که قسمی که در اول هم فرمودن که مذاکرات فعلا جریان دارد و درباره صلح افغانستان در کشورهای همسایه ما یا آیا یعنی این نتیجه مثبت خواهد داشت که کشورهای همسایه ما به خاطر ما مذاکرات داره یا نتیجه که نخواهد داشت به سالهای قبل مانند؟ تشکر. دغه دریم قطار کې دغه بل ګډونوال ته مو وخت ورکوو دې ځوان ته. سلام ټولو حاضرینو ته. د ما میلمنونو دا سوال ده که چیرې صلح راسي په افغانستان کې پرته له حکومت نه طالبان او ګوندونه خو مخالف دي، آیا دوی یو بل به وزغمي او که نه؟ تشکر افضلی صاحب، بفرمایید. امی آخری جواب باز از او دیگه دوستم راجع میکنیم برای شما. تشکر. من به جواب سوال دوست ما ایره میگم که همه مردم افغانستان و دولت افغانستان آمادگی دارن با مذاکره و آمدن صلح به افغانستان و آمدن طالبان، البته مشروط به شرایطی که اونا قانون اساسی قبول کنن، گپایی که پیشتر زدم، حقوق اتباع افغانستان را رعایت بکنن، آزادی بیان و سایر چیزا. اگر تحت شرایط بدون قید و شرط میگه، شما میگید نه ما مذاکره بدون قید و شرط میخواین، اما وقت آمدن و حضور و
و این گپا طبیعتا باز به مذاکرات شرطا گذاشته رئیس جمهور در کنفرانس کابل واضح گفت که طالبان راځي حتی په اساسي قانون سره خبره کېدلی شي په نوي حکومت هم په جوړښت هم خو خبرو ته کېنی تاسو بیا وایي اساسي قانون دی ومني میشه همه چی حتی روی تعدیل قانون اساسی بحث میشه ولی چی تعدیل مطابق به خود قانون اساسی شروط داره گپای داره ولی او گپا در میز مذاکره گفته میشه هنوز امی سوال این برادر ما دیگه صدق میکنه که ممکن یک تعداد تحمل نکنن طالبان تحمل بحث تحمل نیست همگی خوش هستن همگی استقبال میکنن و طبیعتا دولت افغانستان وقتی میگه بدون قید و شرط یک زمان مذاکره هم قید و شرط داشت مذاکره فعلا او قید و شرط دولت افغانستان از مذاکره برداشته. آقای خیبر شما که با جمع بزرگ از مردم دیدین و در حال مذاکره هستین با آنها فکر میکنین که مردم موافق هستن با این صلح بدون قید و شرط و مخصوصا مذاکره و یک سری امتیازاتی که حکومت باید برای طالبان برای وارد شدن به گفتگوهای صلح بده؟ عمومی غوښتنه دا ده که د وطن اساسي مسله له منځه وړو ستونزه حل کوو اخو نو بیا خلک دې ته نه دي چمتو چې لوبه را باندې وسي 2 ورځې وسه 3 ورځې بیرته بیا له هغه نه لوړه جګړه او زموږ هیلې بیرته را خرابې سي نو 2019 کال ته د توقع څه ده یا څه ډول ورته ګورې دا اوس روان ده بل کال دغه وخت که موږ دلته یو څه رقم حالت به افغانستان کې ستا تصور څه ده؟ زه خوشبینه یم په نړیوالو لویو قوتونو کې ذهني تغییر راغلی دی او ټول منطقوي ستونزې په هغوی پورې زغلي په هغوی پورې تړاو لري نو هغو ذهنیتونو بدلون ته په کتو باور لرلی سو خو بیا هم باید د اماده اوسو که چیرې مسله بل لوري ته تلله یا خپله ولسمشر ټرمپ دا یوازې انتخاباتي کمپاین کاوه د هغه لپاره باید خلک چمتو واوسي چې بیرته غږ پورته کړي او بالاخره که نه کېدله بیرته هماغه خبره کوو چې خلک باید راولاړ شي او له ټوپکوالو وسلې واخلي. خانم افضلی به عنوان جنببندی انتظار شما از سال 2019 چه است؟ طبیعتا ما امیدوار هستیم و تمام این تلاش ها به اساس یک امیدواری آغاز شده چی کشورهای منطقه هست و چی اجماع جهانی هست اینا همه به یک امیدی که به افغانستان صلح بیاید و امید مردم افغانستان ای هم هست که انشالله این امیدواری تحقق پیدا کنه و مردم به آرزوی دیرینه خود انشالله برسن. تشکر قاضی صاحب د افغانستان د سولې د شورا د افغانستان د حکومت لومړیتوب دا اوس څه ده چې په راتلونکو 4-5 میاشتو کې به کوم ګامونه پورته کوي؟ موږ د جګړې خبره نه کوو د سولې سره دا نه سمیږي او په دواړو خواو غږ کوو چې ملکي تلفات راکم شي. وړاندې مو خپله خبر رد کړه وړاندې مو ولیدل دغه وزیران چې ټاکل سوي دي د همدې دپاره ټاکل سوي دي چې هم له دې خوا هم ورته تیاری موجود وي طالبان فشار راسي. یوازې دا مسله اړخ نه دی بلکې هغې کې نور اړخونه هم شته دي مخکې وزیران هم قابل قدر وو دوی هم قابل قدر دي او خپل کردار به ادا کړي په هغه حد کې چې دښمن دلته د افغانستان د خلکو نه اجتماعي سیاسي مدني ژوند وانخلي دې لپاره احتمام په جنګ کې هم په دې کې یو کردار کیدلی شي د هغوی هغه ډېر تخریبواره حرکات جوړ کړي دا د جنګ ترجیح ده زما ترجیح د ملت او بین الملل ټوله د سولې مسله ده. ډېر زیات تشکر په همدې هیله باندې چې افغانستان وکولی سي په 2019 کال کې له سولې برخمن شي او دغه 40 کلن ناورین بالاخره د پای ټکی عمومي تر اوسه هم چې بحث وکړو هغه دا ده چې نړیوال سیمه ییز او په کوردنن اړتیاوې ورځ په ورځ سولې ته ډېرېږي او نړیوال فشارونه او سیمه ییزه اجماع رامنځته کېدونکې ده او افغانستان به بالاخره وکولی شي هماغه ډول چې تمه یې کېږي افغانان یې تمه کوي همغې خواته قرار ګامونه واخلي. و ما در دقایق اخیر برنامه قرار داریم و ناگزیر هستیم که از حضور شما خداحافظی کنیم. جا داره که از مهمانان ما هم سپاسگزاری کنیم خانم آمنه افضلی، آقای قاضی محمد امین بقات و آقای اقبال خیبر سپاس که حضور پیدا کردید. نو تر راتلونکي جرګې مو په لوی او بخښونکي الله سپارم.